ډیرو درنو دوستانو، اختر را نږدې دی، یو 3-4 شپې اختر ته پاتې دي. د اختر په ارتباط باندې ډېرې خاطرې لرم، خو ځینې خاطرې هېڅکله نه هېرېږي. ما ته د کابل خاطرې، د ماشومتوب هغه یادونه، څه ښایسته اخترونه به وو که نه. که څه هم په وطن کې به جنګ و، خو موږ به دومره متاثره نه وو له جنګ نه. نو بس خپل اختر به مو کوو. چې اختر به را نږدې سو، ښه مې یادېږي، دومره به خوشحاله وو د اختر شپې ته چې لکه مور خدای بښلې به مې وریځې پخولې، رقم ښایسته پلاو به یې جوړو، یو سابو، یو ځینې دسترخوان به یې ښایسته جوړو. او د ټولو نه به زیاته زه دغه د نکریزو کاسه نه ده، هغې ته به زه ډېره خوشحاله وم. د نکریزو کاسې ته به زیاته خوشحاله وم. په دې نکریزو لپاره به مو زاړه زاړه زوړکي به مو راټولول، هغه به مو هغه چې ولې موږ د خپل لاسونه بیا پرې تاو کړو. نو د اختر 3 ورځې بیا به سهار چې سو د اختر چې راجګه به شوم، د نکریزې به مې ایسته کړل، زما لاسونه به داسې چملک شوي وو، بوډۍ شوي وو. نو ډېر ښایسته هغه خوشبويي به یې ما ته ډېر خوند راکاوه. مور به روغه زوخۍ پخې کړې وې، نورې کلچې به یې په تنارو باندې پخ کړې وې. کابل کې اوسېدو خو ډېر ژوند مو لکه د وطن غوندې و، د وطن شیان مو شیدو چای به یې کړی و. بس پلار به مې عزتي لالاګانو به ټول زر کالي واغوستل، هغوی به مانځه ته لاړل او ما به مې زر که ما ته هم کالي راواچوئ. کالي به یې راواغوستو، ملګرې به مې ټولې ولاړې په دروازه کې. بس زتي بیا له هغه سره به یو ځای وتم، ټول کلي باندې به وګرځېدو، اخترۍ به مو راټول کړ. د اخترۍ به مو چې راټول کړ، بیا ماسپښین ته به یې تللو، پلار به دوی ټولو به اختر مبارکي را کړې وه. نو هغه به مې کلک موټي کې نیولې وه. بیا هلته داسې زموږ فیصل آباد کې اوسېدلو، هغه بیا داسې یو لویه میداني وه، په هغه کې به دغه هوا کې ټالۍ چې دي، زانګوګانې هغه او اسپکونه او ځینې نورې دولیګکان به یې ورته ویلې، هغو ته هلته به تلمه تر ماښامه پورې به همالته به مې لوبې کولې له ملګرو سره. د یوه ورځ به چې تېره شوه چې راوغلمه، بیا به ما ویلې چې خدایه پاکه اختر 2 ورځې پاتې دی. 2 ورځې به بیا چې 2مه ورځ به تېره شوه، بیا به راباندې غم و، ما بالاخره 1 ورځ پاتې دی. خو 3مه ورځ کې به بیا ماښام چې کور ته راتلم، داسې به مې ژړل، ما ویلې بیا به اختر خدای د څه وخت راځي. دلته اروپا کې لکه ماشومان مې اختر ته خوشحالیږي، دوی نکریزې غواړي، زه هم د پاکستاني دوکانه نکریزې ورته راوړم. ما ویلې دلته به بدل وي، خو نه، له کومه ورځ نه چې دوی روزې نیسي، اخترونه لمانځي، اخترو سره خوشحالیږي سره، او ټوله ورځ لکه ویب سایټ کې معلومات اخلي د خپل کلتور، د افغانستان د فرهنګ، د موږ دودونه ډېره مینه سره لري. نو دوی افغاني لباسونه ډېر خوښوي. نو هماغه شی چې ما خوښوو دوی هم خوښوي، دوی هم اختر سره، نکریزو سره، بنګړو سره دوی سره مینه لري. نو دا د اختر را روان دی. اختر د تاسو ټولو ته مبارک وي. خدای پاک دې د خوشحالۍ اختر په ټولو کې ښه ده چې اوس پکې انتحاریانې نشته، نور جنګونه نشته ده، په هر کور کې غم نشته ده، خیر دی، لوږه به تېره شي. د دې غم به خدای وکړي، دا چې لږ کراري ده په دې باندې خوشحاله یم. خوشحاله اوسئ، ټولو ته د اختر مبارک.